یم عجیز ستا بنده ستا غلام کبریا ستا کرم ستا احسان ما معافی الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زدران عابد د فرانسې څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې زما یو ملګری دی په هوټل کې کار کوي. په هغه هوټل کې حرامه غوښه پخیږي، لکه د خوګ غوښه، د خنزیر غوښه، د دې ترڅنګ نورې حرامې غوښې پخیږي. او دا زما ملګری په دې هوټل کې کار کوي. هلته انګریزان راځي، هغوی ته ډوډۍ ږدي، خپله یې نه خوري. کمې پیسې او تنخوا چې ده ته دا هوټل ورکوي، دا ده ته حلالې دي که حرامې دي؟ د دې نه مخکې باید یادونه وکړم چې هر محیط په سړي باندې خامخا تاثیر لري. که تا په یو اسلامي محیط کې په هغه محیط کې تا ژوند کوه چې هلته ټول مسلمانان دي، هلته جوماتونه دي، هلته مدرسې دي، هلته د الله اکبر نعرې پورته کیږي، نو تا باندې به د مسلمانانو هغه کړنې او اسلامي اخلاق خامخا تاثیر کوي، د هغو نه به ته متاثره کیږي. او که خدای مکړه تا په یو داسې محیط کې ژوند کوه چې هغه محیط کې بې حیایي وه، هغه محیط کې بې عزتي وه، هغه محیط کې عریاني وه، هغه محیط کې فحشا و منکرات وه، نو د هغو نه به خامخا ته هم متاثره کیږي. زه دا نه وایم چې ټول مسلمانان په غرب کې یا په امریکا کې یا په اروپا کې ژوند کوي ټولو دین پریښی دی. زه دا نه وایم، ډېر بادیانته خلک هم پکې شته، خو د اکثرو نه هم اخلاق پاتې، هم حیا پاتې، هم دین پاتې، هم ایمان پاتې دی. دلته په دا څو کلو کې موږ او تاسو ولیدل چې خلکو خپلې ځمکې خرڅې کړې، اولادونه یې اروپا ته ولېږل چې دلته الله روزي نه ورکوي، یا دلته مرګ شته هلته نشته. سود یې وکړ، د حرامو لارو نه پیسې لاسته راوړې، د دې لپاره چې زما زوی تر غربه پورې یا تر امریکا پورې ورسیږي. او د حال نه خبر نه دی چې په هغو تنکیو ځوانانو باندې چې نن په یونان کې ژوند کوي څه تېرېږي. هغوی خپله ژوند او د خپل معیشت څنګه مخته وړي. نور په دې کې زه مخکې نه ځم، خو ستا د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې الله رب العزت فرمایي تعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره مرسته په نیکي او په تقوا کې کوئ، تاسو مرسته په معصیت او د الله رب العزت د حدودو نه په تېرېدلو کې مه کوئ. نو که څوک په یو داسې دکان کې کار کوي چې هغه دکان کې شراب خرڅیږي او ده ته یې اشتهارات ورکوي چې ته دا تیتوه، یا ده ته دا شراب ورکوي چې تر فلاني کوره پورې یوسه، یا په داسې هوټل کې کار کوي چې په هغه کې حرام پخیږي، په داسې هوټل کې کار کیږي چې هغه کې شرابخانې دي، نو کمې پیسې چې دا د دې لارې نه لاسته راوړي دا پیسې دته حرامې دي، نجسې دي، پلیتې دي. ځکه دا تعاون علی المعصیت دی، تعاون په ګناه باندې دی. ډیری کورنۍ به داسې وي چې زمن به په همداسو ځایونو کې کار کوي، د حرامو لارو نه به پیسې لاسته راوړي، هغه پیسې به رالیږي پلارجان ته چې پلارجانه ختم وکړه، د جومات نه ملا صاحب و قاري صاحبان راولئ او ختم هم وکړه. او مور پلار ته به پیسې هم رالیږي، په داسې هوټل او په داسې دکان کې به کار کوي چې سږ کال پلاره داخله وکړه ته مورجانه مې حج ته لاړې شي. د تاسف ځای دی، حقیقت تریخ دی، بس الله دې په موږ رحم وکړي. یم عجیز ستا بنده ستا غلام کبریا ستا کرم ستا احسان ما